بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ د ټیک ټاک شاپ 15 نمبر کلاس دی او دا کلاس چې دی دا ډیر زیات انټرېسټینګ او زبردست کلاس دی ځکه په دې کلاس کې به ان شاء الله مونږ پروډکټ هانټینګ زده کوو چې موږ به د ټیک ټاک شاپ لپاره یو وینینګ پروډکټ چې دی هغه څنګه فایند آوټ کوو. مطلب چې کله موږ د ټیک ټاک شاپ لپاره یو وینینګ پروډکټ فایند آوټ کوو نو په هغه کې به څه خصوصیات وي، د هغې به څه کرایټیریا وي. ان شاء الله دغه ټول هر څه جدي دا به تاسو په دغه سنګل کلاس کې زده کوئ او بل به ان شاء الله په دې کې موږ مینولی پروډکټ هانټینګ زده کوو. مطلب بغیر سره پیډ ټول نه موږ یو وینینګ پروډکټ چې دی هغه فایند آوټ کوو. موږ به مینولی پروډکټ هانټینګ کوو خو په کومو طریقو سره به کوو. یو څو طریقې دي. نننۍ چې کومه طریقه ده موږ به په دې کې یو د چیټ جی پی ټي په تھرو باندې وینینګ پروډکټ فایند آوټ کوو او بل به موږ د امازون بیسډ سیلر چې دی د هغې په تھرو باندې به موږ وینینګ پروډکټ فایند آوټ کوو او د دې نه علاوه زموږ چې کوم د ټیک ټاک شاپ بایر اکاؤنټ دی د هغې په تھرو به موږ وینینګ پروډکټ فایند آوټ کوو او بل زموږ د ټیک ټاک شاپ چې کوم سیلر سینټر دی د هغې په تھرو به موږ وینینګ پروډکټ چې دی هغه فایند آوټ کوو. نو ویډیو له سره کمپلیټ وګورئ، ان شاء الله ډېره انفارمیټیو ویډیو ده. موږ لومبی چې دی پروډکټ هانټینګ چې دی د پروډکټ هانټینګ خو موږ سره بالا شي طریقې دي. ما تاسو ته وویل چې موږ به په دې کلاس کې په مینول طریقې سره پروډکټ هانټینګ کوو. صحیح شو، بغیر د ټول نه. مینولی پروډکټ هانټینګ کې موږ سره بالا شي میتھډز دي. په دې کلاس کې چې زموږ کوم ټارګیټ دی هغه د چیټ جی پی ټي دی، بل دی بایر اکاؤنټ، د دې نه علاوه د ټیک ټاک شاپ چې کوم سیلر اکاؤنټ دی او بل امازون بیسډ سیلر چې دی که نه د هغې په تھرو باندې موږ پروډکټ هانټینګ کوو. نو لومبی سټارټ مونږ اخلو د چیټ جی پی ټي نه. دا ما سره چیټ جی پی ټي اوپن شو. د ټول نه مخکې د پروډکټ هانټینګ د شروع کولو نه مخکې مونږ ته پکار دی چې مونږ د یو وینینګ پروډکټ خصوصیات وپېژنو، د هغې کرایټیریا وپېژنو، ځکه دا ډېر زیات ضروري دی. ځکه اول مونږ ته دا پېژندل پکار دي چې یاره مونږ به وینینګ پروډکټ د ځان لپاره ګورو خو هغې کې به څه خصوصیات وي، یو وینینګ پروډکټ کې به څه خصوصیات وي، د هغې به څه کرایټیریا وي. نو تاسو به یاد وساتئ، تاسو به آلریډي زما خیال دی تاسو به د امازون باندې هم کار کړی وي، چا به په امازون باندې کار کړی وي، چا به په والمارټ باندې کار کړی وي. نو د هغې او د دې کرایټیریا کې ډېر زیات فرق دی. صحیح ده. زه به داسې ویم چې د ټیک ټاک شاپ کرایټیریا چې ده هغه بالکل اسانه ده، بالکل ایزي ده. صحیح ده. موږ به چې کله د دغه امازون دپاره پروډکټ هانټینګ کوو نو د هغې کرایټیریا ډېره زیاته سخته وه، د هغې کرایټیریا ډېره زیاته سټریکټ وه. نو د امازون په نسبت باندې د ټیک ټاک شاپ کرایټیریا چې هغه بالکل اسانه ده. خو بس صرف یو څو خبرې دي تاسو ته پکار دي چې د هغې خاص خیال وساتئ چې هغه ستاسو په ذهن کې وي. ټیک شو. په ټیک ټاک شاپ کې به موږ سره د یو وینینګ پروډکټ دپاره څه خصوصیات وي. نو تاسو به یاد ساتئ دا یو څو ساده خبرې دي، بالکل اسانه، دا په خپل ذهن کې کښېنوئ. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو به یاره په سټارټ کې به تاسو د داسې پروډکټ طرف ته نه ځئ. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو په سټارټ کې د بیوټي کیټیګري پروډکټ طرف ته کله هم نه ځئ. ٹھیک شو. تاسو کوشش کوئ چې په سټارټ کې تاسو د ہوم اینڈ کچن کیټیګري چې ده تاسو دې کیټیګري ته ځئ. صحیح شو. په دې کې د ځان لپاره پروډکټ هانټینګ کوئ. په سټارټ کې بیوټي کیټیګري ځکه ټیک نه ده، په هغې کې ډېرې زیاتې مسلې راځي. ډاکومنټیشن مسلې چې دي هغه په دې کې ډېرې زیاتې دي. بیا که مطلب تاسو یو پروډکټ لانچ کوئ، تاسو ته یو پروډکټ میلاو شي نو هغه تاسو ټیک ټاک شاپ بیا ډېر زیات تنګ کړي، مختلف ډاکومنټس به درنه غواړي او تاسو به مطلب یو قسم مایوسه شئ. نو کوشش کوئ چې په سټارټ کې بیوټي پروډکټ چې دي هغې طرف ته مه ځئ. ټیک شو. نمبر 1. دویمه خبره دا ده چې یاره داسې پروډکټ طرف ته مه ځئ چې هغه برانډډ وي، برانډډ پروډکټ. صحیح ده. کوشش کوئ چې یاره جنریک پروډکټ طرف ته لاړ شئ. د دې به دا فایده وي چې یاره که ان فیوچر کې تاسو خپل برانډ لانچ کوئ، تاسو وایډ لیبل کوئ، پرایویټ لیبل کوئ، نو تاسو سره به آلریډي مطلب پروډکټ موجود وي. بس سمپل تاسو دغه پروډکټ چې دی وایډ لیبل یا پرایویټ لیبل ته کنورټ کولی شي، تاسو ته به څه مشکل نه وي. درېیمه خبره
درېیمه خبره به دا وي چې یاره داسې پروډکټ طرف ته کله مزئ چې د هغې پرایس چې دی د $15 نه مطلب های وي، مطلب های ټیکټس پروډکټس. تاسو کوشش کوئ چې SNL پروډکټ طرف ته لاړ شي. SNL سمال اینڈ لایټ پروډکټ. ها د دې نقصان به څه وي، مطلب چې کله تاسو په سٹارټ کې های ټیکټ پروډکټس ته لاړ شئ، مطلب چې د هغې پرایس د $15 نه های وي، هغې کې به بیا دا مسله وي تاسو ته په ټیک ټاک شاپ کې مونږ اکثر فری سیمپلز ورکوو انفلوئنسر ته. نو مطلب که چېرته تاسو سره داسې پروډکټ وي چې ستاسو په خپله کاسټ $15-$16 راغلی وي، نو داسې پروډکټ چې دی نو بیا به تاسو ته دا مسله وي چې یاره فری سیمپل چې دي هغه به تاسو نشئ افورډ کولی. مطلب که چېرته تاسو فری سیمپلز ورکوئ انفلوئنسر ته نو بیا به تاسو په لوس کې راځئ. صحیح ده. نو کوشش کوئ چې یاره داسې پروډکټ طرف ته ځئ چې د هغې پرایس چې دی سیلینګ پرایس د $15 نه کم وي. بل په دې کې دا مسله وي SNL پروډکټ کې چې کوم واړه پروډکټس دي، مطلب د هغې ویټ او سایز کم وي، ستاسو شپینګ چې دی هغه به تاسو ته ښه پرېوځي، مطلب شپینګ کاسټ چې دی که نه هغې باندې به ستاسو کمه خرچه راځي، شپینګ کاسټ به ستاسو کم وي. ټیک شو. ها بل د ټول نه ضروري خبره چې ده هغه به دا وي چې تاسو ګورئ داسې پروډکټ چې یاره د هغې تاسو ته سورسینګ پرایس ښه میلاو شي، چې تاسو ته په ښه پرایس باندې میلاو شي، هغې کې مارجن زیات وي. ها چې کله تاسو سره په یو پروډکټ کې مارجن زیات وي نو د دې فایده به څه وي؟ ګوره د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. اولنۍ خبره دا ده چې کله تاسو یو پروډکټ په ښه پرایس باندې سورس کو، تاسو ته پکې مارجن زیات وي. نو ټیک ټاک شاپ کې د ټول نه موږ سره چې موږ سیل راولو او موږ سره چې زه به داسې ویم چې یاره یو ښه هتیار دی هغه دی انفلوئنسر. نو تاسو سره به دا یاره نه وي، ښه ډاډه به تاسو انفلوئنسر ته مطلب سیمپل ورکولی شي. که تاسو مطلب 15% دغه ته ورکوئ که نه انفلوئنسر ته، نو تاسو به یې ښه ډاډه ورکولی شي، ځکه آلریډي به تاسو پروډکټ په ښه پرایس باندې سورس کړی وي. بل د دې نه علاوه که چېرته تاسو دغه ته ډسکاونټ ورکوئ کسټمر ته، هم تاسو ته به هېڅ مسله نه وي، ځکه تاسو سره به ګیپ وي په دې کې. او دا څیزونه چې کله تاسو کوئ چې کله تاسو ته مطلب پروډکټ په ښه پرایس باندې میلاو شي، انفلوئنسر ته سیمپل یې ورکوئ، تاسو ډسکاونټ لګوئ، تاسو به زبردست سیل چې دی هغه جنریټ کوئ. خو چې کله تاسو سره دغه ګنجایش نه وي چې یاره که مطلب تاسو یو انفلوئنسر ته سیمپل ورکوئ یا هغې ته پرسنټیج ورکوئ او هغه تاسو ته مطلب نقصان کوي، لاس کوي، مطلب تاسو 15% دغه انفلوئنسر ته ورکوئ یا تاسو دغه کوئ کسټمر ته چې دی ډسکاونټ ورکوئ او هغه تاسو ته لاس کوي. چې کله تاسو سره دا ګیپ نو بیا تاسو په ټیک ټاک شاپ باندې مطلب ګروت نشئ کولی، تاسو به ځان ته دغه ګیپ پرېږدئ. د ټول نه ضروري خبره چې ده هغه دا ده چې ستاسو سورسینګ پرایس هغه ښه وي، تاسو ته پکې مارجن زیات وي. بل به دا وي که نه چې ته ستا چې کوم کمپیټیټرز دي هغه به ته ښه په اسانه سره کمپیټ کولی شي، هغوی پرایس اپ ډاون کوي، تا ته به هېڅ مسله نه وي، آلریډي به تا سره ګیپ وي. بل به موږ داسې پروډکټ طرف ته نه ځو چې هغه سیزنل وي یا هغه ټرینډي پروډکټ وي. مطلب سیزنل داسې پروډکټ چې هغه په یو خاص موسم کې استعمالیږي، او ټرینډي داسې پروډکټ چې هغه په یو خاص ټایم کې یوز کېږي، مطلب داسې یو خاص فیسټیول وي، یو خاص تهوار وي چې په هغې کې یوز کېږي. داسې پروډکټ طرف ته موږ کله هم نه ځو، موږ به داسې پروډکټ طرف ته ځو چې هغه په ډیلی یوز کې راځي. ټیک شو. بله خبره دا ده موږ به د پروډکټ ریویوز ته ګورو. مطلب لس دغه چې دي که نه سیلر چې دي هغوی لیسټینګ کړی دی، تاسو به د هغوی ریویوز ګورئ چې هره کسټمر په دې باندې څه ریویوز ورکړي. که چېرته مطلب نیګیټیو ریویوز پې زیات وو، کسټمر چې وو هغوی د دې پروډکټ نه مطمئن نه وو، موږ به داسې پروډکټ طرف ته نه ځو چې په هغې کې ریټرن زیات وي. صحیح ده. دغه کرایټیریا ده د ټیک ټاک شاپ د پروډکټ هنډلینګ. اوس موږ پروډکټ هنټینګ کوو د چیټ جی پی ټي په تھرو باندې، مطلب موږ به د چیټ جی پی ټي په تھرو باندې پروډکټ هنټینګ څنګه کوو. ګوره زه به دلته داسې ولیکم، زه به ورته وایم چې یاره ما ته داسې پروډکټ لس جنریک پروډکټ چې هغه په یو اس اے کې هاټ سیلینګ وي. تاسو چې کوم مارکیټ وي ستاسو د هغې مطابق چې دی تاسو دلته
کرایټیریا چې هغه پټ کولای شي. ما زه به یو اس ای ولیکم، تاسو په یو کې ولیکئ، جرمني ولیکئ. صحیح ده. هوم اینڈ کچن کې کنه، هوم اینڈ کچن د یو اس مارکیټ لپاره فار د یو اس ای market that have چې کمپټیشن پکې کم وي. او کمپټیشن چې تاسو باندې ته نه ګورئ. ها کمپټیشن هیڅ مسله نه ده. ما تاسو ته ویل چې ټیک ټاک شاپ باندې نه دی کمپټیشن میټر نه کوي. اصل کې د ټول نه مین خبره چې دا هغه کمپټیشن کې ده. ما تاسو ته مخکې ویل چې کله تاسو ته پرایس ښه میلاو شي، ستاسو سورسینګ پرایس ښه وي، نو بیا ستاسو مزې دي. ټول گیم چې دی هغه په پرایس کې دی. دا به سرچ کوم. ها دې ته ما څه ویل چې ما ته داسې پروډکټ په یو اس ای کې چې دا لس پروډکټس چې هغه جنریک هم وي، هغه چې وي په هوم اینڈ کچن کیټیګري کې وي، او بل داسې وي چې هغه کې کمپټیشن کم وي او هاټ سیلینګ پروډکټ. اوس ګوره چې ما ته دا څه راکړي. ګوره دا دی. ها دا پروډکټس دي، دا د ټایټل دی. زه به دا کاپي کوم داسې magnetic spice rack for refrigerator sides. دا به کاپي کو او دلته به زه لاړ شم امازون ته. دا ټایټل ما سرچ کو. ګوره داسې دی. وګورئ څومره سیل دی دی 4000 منتلی سیل د دې څومره دی. همدغه سیز دی که نه. تاسو به دې ته لږ رنګ غور کوئ داسې. صحیح ده چې پروډکټ سیم وي. دلته تاسو وګورئ. ها پیک اف 4 دی، دا بالکل سیم دی. ها magnetic spice rack of refrigerator 10 پیک میگنیټ strong magnet. صحیح شو. همدغه سیز دی. د دې څومره منتلی سیل دی 700. او دلته مونږ کمپټیشن ګورو چې دې کې څومره کمپټیشن دی. ها کمپټیشن خو به دې کې زیات دی. تاسو کتلی شئ 2000. خو داسې مسله نه کوي. ها اصل خبره چې دا هغه په سورسینګ پرایس کې ده. سیل د تاسو وګورئ د دې. ها स्क्रॉल डाउन देखिए 700 800 1000 دلته به تاسو ګورئ. ها پیک اپ 7 بلیک 4 پیک دا سره دا 6 پیک دی. د پیک ته به تاسو خیال کوئ. دا چې دی کنه دا 4 پیک دی. اوس درته زه یو بله طریقه ښیم. ها چېرې دا پروډکټ چې دی که نه، یو څو پروډکټ چې دی هغه نور هم ګورو. دلته تاسو به داسې نه کوئ چېرې مطلب اوس دا پروډکټ دی تاسو وکتو، ستاسو کرایټیریا چې په دې باندې اپلای کېږي، ستاسو بالکل په دې باندې مطمئن شوئ چېرې دا پروډکټ چې دی دا هاټ سیلینګ پروډکټ دی. نو تاسو به داسې نه کوئ چېرې دا پروډکټ چې دی دا تاسو په بلک کې پرچیز کړئ، د دغه نه د مطلب د چاینا نه دا پرچیز کړئ. تاسو داسې به هېڅ کله هم نه کوئ. ها د دې نه بعد موږ په دې باندې ټیسټینګ کوو. دا موږ ټیسټ کوو چې آیا دغه پروډکټ چې دی دا مطلب د دې سیل شته او که نه، مطلب دا پروډکټ چې دی په مارکیټ کې چلی او که نه. نو په ټیسټینګ فیز کې موږ څه کوو، موږ به زیاته انوینټري نه اخلو. موږ به کوشش کوو چې لس 15 دغه یونټ چې دي په دې باندې ټیسټینګ وکړو. نو هغه به موږ څه کوو، هغه موږ د امازون نه هم کولی شو، داسې په بل پلیټفارم باندې دا تاسو وګورئ، علي ایکسپریس باندې وګورئ. ځکه دا چاینیز پروډکټ چې دي دا جنریک پروډکټ چې دي دا ټول په دغه علي ایکسپریس باندې او علي بابا باندې دا ملاویږي. نو تاسو به د دې سورسینګ وکړئ. په امازون نه هم تاسو سورسینګ کولی شئ ټیسټینګ، د علي ایکسپریس نه هم کولی شئ.
ټیک شو دا او داسې نور پلیټ فارم دي دا غي نه تاسو دا دغه چې پرچیزینګ کولای شي د ټیسټینګ لپاره. او بل خبره به دا وي چې ټیسټینګ فیز کې چې کنه تاسو به د پروفټ سوچ کلم نه کوئ. ها کوشش وکوي چې په بریکیون کې تاسو لاړې کنه مطلب د چا خبر سر په سر کنه نو مثلا نشته د پروفټ سوچ باندې کوي یا که مطلب چیرته تاسو ته $1.5 لاس مشو نو مثلا نه کوي خو صرف به تاسو دومره وکړئ کنه چې تاسو ته پته ولګي چې تاسو ټیسټینګ چې هغه کامیاب شي چې او دغه پروډکټ چې په دې کې دم شته او دا مارکیټ کې چلی. صحیح شو. ګوره زه تاسو ته یو بله طریقه ښیم. آلریډي په دې کې څومره کمپټیشن دی 2000 کمپټیشن دی په دې کې 2000 لیسټینګ چې دی هغه شوي دی په دې کې. دلته دا په څو باندې ملاویږي فار ایگزامپل دغه پروډکټ چې دی 4 پیک چې دی دا التم په دغه کې چې دی په ټیک ټاک شاپ کې دا په $9 باندې التم ملاویږي مثال د دې او د هغې د پرایس دومره فرق نه وي د 4 پیک. نو موږ به څه کوو دلته تاسو دغه فلټر تاسو ته ښکاري موږ به دا فلټر په دې باندې اپلای کړو چې همدغه پروډکټ چې دی موږ ته داسې دغه وښایه سیل وښایه چې د هغې د دې پروډکټ پرایس لګولی وي سو د ایک نه واله تر $6 پورې به موږ $6 اوس ګوره ورته دې کې کمپټیشن زیات دی خو تاسو به یو خبرې ته خیال کوئ که نه دې کې اکثر دغه پروډکټ چې دی دا دې کې کمپټیشن زیات دی خو تاسو به کوشش کوئ چې را دې کې کمپټیشن زیات دی مطلب 2000 لیسټینګ شوي دي خو دې کې مختلف ویریشن مطلب مختلف ډیزاینینګ پروډکټس دي. صحیح شو. سیز یو خو د هغې ډیزاینینګ چې دی هغه مختلف وي لکه سیم ټو سیم نه وي تاسو به هغه سیز چې دی هغه کنسیډر کوئ چې کوم سیم وي. صحیح ده. اوس دا وګورئ دا موږ ته راغلل خو دا مختلف پروډکټس دي دا بیل سیز دی دا هغه سیز نه دی. ټیک شو. موږ به هغه سیز کنسیډر کوو چې کوم سیم سیز. اوس که چېرته تاسو دلته وګورئ نو دې او هغې کې ډېر زیات فرق مونږ چې کوم سیز ګورو دا هغه نه دی نو زه د دې پرایس لږ رنګې تا سکرول ډاون کوي داسې وګورئ یا مطلب دا فلټر چې دی دا کار کوي ښه صحیح ده دا فلټر چې دی پرایس تاسو لږ راکم کوي ورته نو اکثر داسې سیلر وي په دې کې که نه چې هغې د دې پروډکټ پرایس چې دی ډېر زیات کم لګولی وي نو موږ به څه کوو دا فلټر چې زه اپلای کوم د دې دا مطلب دی چې موږ ته داسې دغه وښایي سیلر وښایي چې هغې د دې پروډکټ پرایس کم لګولی وي مطلب د نورو چې دی چا $10 لګولی چا 15 لګولی دی موږ ته دا سیلر وښایي چې هغې د ټول نه کم پرایس لګولی وي نو موږ به بیا څه وکړو چې کله موږ ته داسې سیلر میلاو شو چې هغې د دې پروډکټ پرایس کم لګولی وي نو موږ به د هغې نه بیا پرچیزینګ مطلب موږ به د دې نه 15 یونټ بیا والو او هغه به موږ 3PL ته ولیږو 3PL ویر هاوس کې به دا کیدو او په دې به موږ ټیسټینګ وکړو موږ به د دې سیل ته وګورو چې آیا د دې دغه شته دی ډیمانډ شته او که نه چې کله موږ په دې باندې مطمئن شو چې دا پروډکټ چې دی دا دې کې دم شته دی نو بیا موږ څه وکړو بیا موږ په بلک کې چې دی پرچیزینګ کولی شو. خو تاسو به یوازې په امازون کې نه دا په تاسو په هغه کې هم سورس کولی شي چې څومره ریټیل دغه دي که نه ویب سایټ دي پلیټ فارمز دي تاسو به دا په هغې کې وګورئ چې څومره په ښه پرایس تاسو ته میلاو شي خو تاسو به دې ته ګورئ چې یاره سیم ټو سیم وي چې فرق ورکې نه وي د هغې نه بعد چې دی دا به تاسو بیا سورس کړئ په علي ایکسپریس کې وګورئ او وغیره وغیره نور پلیټ فارم چې دي په هغې کې تاسو دا وګورئ زه بل پروډکټ ګورم صحیح شو. ښه
زه به دا سرچ کوم. صحیح شو. ها اوس دې کې څومره کمپټیشن دی؟ 408 کمپټیشن دی، مطلب دې کې کمپټیشن هم کم دی. ها او سیزم چې دی ان شاء الله چې بالکل سیم دی، تاسو کتلی شئ بالکل سیم سیز دی. او د دې سیل هم تاسو کتلی شئ 500 112. تاسو به ګوره ها یو طریقه دا هم ده، تاسو به دغه پروډکټ ټایټل کاپی کوئ او چې تاسو کوم بایر اکاؤنٹ دی تاسو به د هغې کې پیسټ کوئ. ټیک شو. چې کله تاسو دا بایر اکاؤنٹ کې پیسټ کوئ هلته به تاسو د دې پرایس وګورئ. خیر هلته راته زه ښیم صحیح ده. فی الحال اوس دلته تاسو صرف ګورئ. طریقه دا ده پرایس به یې هلته مو ګورئ چې یاره هلته څه پرایس لګېدلی دی. ها پیک اپ 2 دی که نه، تاسو به د دې پیک ته ګورئ ها چې هلته کوم څومره پیک کې میلاویږي. پیک اپ 1 دی، دا اوس ماته پیک اپ 1 ښکاري. پیک اپ 2 دی دا، او دا آی تھنک چې دا پیک اپ 1 دی. ټیک شو. موږ به څه کوو دلته موږ فلټر ولګو. فار ایگزامپل فلټر به ولګو چې موږ ته داسې پروډکټ وښایي چې هغوی کم از کم 7-8 کې خلاص کړي. وګوره همدا سیز دی، تاسو به وګورئ که مطلب 1 پیس سیلیکون سټرینر دی په څو باندې خرڅوي؟ په $5 باندې. وغیره به دا به نور هم چیک کړي چې یاره مطلب شیپینګ په دې باندې فری دی که نه. نو بیا به څه وکړئ دغه څیز چې دی دا د دې نه پرچیز کړئ. د دې ګوره دا په 6 باندې دی. بله خبره دا ده ښه دې کې یو ضروري خبره مانه پاتې شوې وه. ضروري خبره دا ده چې کوشش کوئ که نه په سټارټ کې به داسې پروډکټ طرف ته کله هم نه ځئ که نه چې د هغې کې څه وي چې هغې کې ویریشن زیات وي. د زیات ویریشن والا پروډکټ طرف ته به کله هم نه ځئ. کوشش به کوئ چې داسې پروډکټ طرف ته لاړ نه شئ چې په هغې کې زیات ویریشن وي، مطلب هغې کې سایز ویریشن وي، کلر ویریشن وي ورکې. نو داسې پروډکټ طرف ته به کله هم نه ځئ. دا وګوره سیم پروډکټس دي، چا په 6-5 مطلب دا هلته اوس په دغه باندې سیل کېږي په $10 باندې، دلته د جیلې په 4 باندې دی، یا مطلب په $15 باندې دی. مختلف بدل سیز دی. دا شو د دې نه تاسو دا بای کوئ. خیر دی پس ما تاسو ته وویل چې په سټارټ کې چې دی تاسو د پروفیټ سوچ مه کوئ. ها چې که بریک ایون کې لاړئ مطلب که سر په سر او که $1 نیم درته لاس هم شو نو هېڅ مسله نشته. صرف چې دی دا ټیسټینګ چې دی دا تاسو وکئ چې تاسو ته پته ولګي. ټیک شو. او دا هم کله نه کوئ چې یاره تاسو په سټارټ کې تاسو په بلک کې انوینټري پرچیز کړئ. مطلب دا سیز تاسو وکړه چې ولکه دې خو 1000-2000 سیل دی او بس تاسو ډایرکټ چې دی د علي بابا نه چې دی پرچیز هم کوئ په زیات هغه کې په زیات مقدار کې په بلک کې تاسو پرچیز هم کوئ. اول بل لازما چې دی ټیسټینګ به تاسو خامخا کوئ. ټیک شو. ها بل دې ته تاسو وګورئ د ټایټل ته تاسو وګورئ ریچارجیبل الیکټریک کینډل لایټر. دا الیکټریک سیزونه چې دي که نه دې طرف ته به کله هم نه ځئ. ښه دا چې دی دا مونږ سکیپ دا یو پروډکټ چې دی دا چیک کوو بیا ځو بل میتھډ طرف ته. دا مونږ دا تاسو کتلی شئ بالکل SNL پروډکټس. کمپټیشن دې کې څومره دی؟ کمپټیشن په دې کې 1000 کمپټیشن دی. خو مونږ به هغه سکیپ کوو د دې نه هغه څیز چې هغه زمونږ د کار نه دي. چې مونږ کوم څیز مثال دې ته وګورئ د دې شیپ ته د دې ډیزاین ته
دا چې چېرته مونږ سکرول ډاون کړو اوس مطلب دا مختلف بدل ډیزاین دی نو دا زمونږ د کار نه دی مونږ چې کوم سیم سیز دی هغه به مونږ کنسیډر کوو ښه لکه مطلب دا شو دې ته وګوره دا دی صحیح شو دا طریقه ده د پروډکټ هانټینګ د چیټ جی پی ټي په تھرو باندې ښه د ټیک ټاک شاپ لپاره بس چې صرف دا کرایټیریا دا ستاسو په ذهن کې وي نور په دې کې سره راکټ ساينس نشته ها بل طریقه را موږ سره ګوره دا تاسو چیک کو کنه لس پروډکټ در کړی دي دې کې ته صرف یو خبره بل دلته تاسو لیکئ مور لس در کړی کنه لس پروډکټس بدل د نور اندر کې ها ګوره تا مور پنځلس پروډکټس نور راغلي دا مو کتل دلته بیا ولیکئ مور دا به داسې روان وي صحیح ده په زرګونو پروډکټس چې دي هغه تاسو هند کولی شئ ها دا موږ سره د چیټ جی پی ټي ها دا موږ سره چیټ جی پی ټي بل طریقه موږ سره کومه ده بل طریقه ده موږ سره امازون بیسټ سیلر ګوره ها دې کې تاسو وګورئ بیسټ سیلر ها اوس بس تاسو ذهن ته یو سوال راځي چې موږ په ټیک ټاک شاپ باندې کار کوو نو امازون سره زموږ څه کار دی امازون پکې د کوم سایډ نه راغی نو دا خبره ټیک هم ده ستاسو خو دا کنفیوژن چې دی دا اوس د ستاسو ختموم ها اصل کې زموږ ټارګټ چې دی هغه مطلب یو سپیسیفک مارکیټ پلیس دی صحیح ده مطلب یا یو ایس اے مارکیټ دی یا یو کې مارکیټ دی ٹھیک شو اوس په دې مارکیټ کې چې څومره هم پلیټ فارم دي کاغه والمارټ دی کاغه ټیک ټاک شاپ دی یا مطلب ای بے دی یا هر یو پلیټ فارم دی نو چې کوم سچویشن د یو پروډکټ په ټیک ټاک شاپ کې دی دغه سچویشن چې دی سیم دا په امازون کې وي فار ایگزامپل یو پروډکټ چې دی هغه په ټیک ټاک شاپ باندې چلی صحیح ده نو دا پروډکټ چې دی دا په امازون باندې چلی او لیک ډیر ډیفرنس شته دی راغی لکه مثال زبردست ویم چې په امازون کې چې دی یو پروډکټ چې دی په دې کې کم سیل دی په دې کې نه چلی یا بیخي مطلب دا غي سیل شته دی دغه پروډکټ چې دا په ټیک ټاک شاپ باندې چلیدلی شي دا غي وجه دا چې په ټیک ټاک شاپ کې مثال سیل اپورچونټیز ډیر زیات دي مطلب مونږ انفلوئنسر ته سیمپل ورکولی شو مونږ خپل شاپیبل ویډیوز جوړولی شو اډ چې دی هغه چلولی شو په دې باندې د دې نه علاوه نور هم ډیر زیات اپورچونټیز دي ډسکاونټ وغیرہ چې هغه کسټمر ته ورکولی شو خو دومره ده چې کوم کنډیشن کوم سچویشن چې دی هغه په دغه باندې مطلب په امازون باندې دی او مکه سچویشن چې دی هغه په ټیک ټاک شاپ باندې کېدلی شي صحیح شو د دې نه موږ یو آیډیا اخلو صرف ٹھیک ده کنه نور زموږ چې کومه سټریټیجي ده هغه به ډیفرنٹ وي اوس موږ سره دلته پروډکټس دي په دې کې موږ څه کوو چې کوم بیوټي والا پروډکټس دي یا هیلث اینڈ هاوس هولډ والا دي هغه به موږ څه کوو هغه به موږ سکیپ کوو دلته تاسو راکتلی شئ مطلب دا ټیشو پیپر دی دا هم تاسو چې دی دا تاسو لیست کولی شئ ټیک شو زبردست پروډکټ دی ټیشو چې دی دا په دغه کې چې دی په یو ایس مارکیټ کې زبردست پروډکټ دی د یو ایس لپاره ګوره داسې دا پروډکټ شو دا چې دی که نه دلته تاسو کتلی شئ دا دې ته موږ څه وایو چابي چینج د دې ډیر زبردست سیل دی ها په دغه کې په ټیک ټاک شاپ باندې مطلب خاص کر زبردست پروډکټ دی دا او دا جنریک پروډکټس دي ها د جنریک پروډکټس موږ سره دا فائدہ ده کنه جنریک پروډکټ تر ته موږ ځکه ځو چې راکه ان فیوچر کې تاسو په دې باندې وایټ لیبل کوئ یا مطلب پرایویټ لیبل کوئ بس الریډي به تاسو سره یو پروډکټ وي تاسو ته پته لګېدلی چې دا یو وینینګ پروډکټ دی موږ په دې باندې ټیسټینګ کړی ټیسټینګ فیز نه دا وتی دی نو په دې باندې تاسو بیا مطلب خپل برانډ لانچ کولی شئ ٹھیک شو دا پروډکټ چې دی دې ته کتلی شي تاسو یې ایس این ایل پروډکټ دی بالکل پرایس هم کم دی یا مطلب دلته تاسو ګورئ نیو ریلیزز پروډکټ
ګوره دی کې ښه پروډکټس ملاویږي. نیو ریلیزز دا هغه پروډکټس دي چې دا نوي ریلیز شوي دي، ها نوي لانچ شوي دي، راغلي دي. لکه مطلب دا پروډکټ تاسو وګورئ، داسې پروډکټس دي. دا پروډکټ دی، دې ته وګورئ. داسې دی خو پرایس ډېر زیات هاي دی چې کوم SNL پروډکټ دی، سمال اینڈ لایټ پروډکټ. دا پروډکټ شو، دا شو بل به موږ داسې وکړو که نه، جنریک به سرچ کړو، صرف جنریک دا دی. ها ګوره دا جنریک پروډکټس دي، دې ته وګوره د دې څومره سیل دی، 7000. ګوره دا پروډکټ به موږ اوپن کړو، د دې کمپټیشن به وګورو. ها ګوره دا پروډکټ دی موږ سره، دا موږ داسې کوو، د دې دا ټایټل به موږ کاپي کړو، دې ځای به کاپي کړو. صحیح شو. ګوره تاسو کتلی شئ دا پروډکټس کمپټیشن دې کې څومره دی. ها کمپټیشن هم په دې کې کم دی، او په دې کې بیا څه داسې پروډکټس دي چې هغه مطلب ډیفرنٹ پروډکټس، مطلب هغې سره زمونږ کار نشته. نو په دې کې کمپټیشن هم کم دی او د دې پرایس هم کم دی، او ښه پروډکټ دی، هارډ سیلینګ پروډکټ دی. صرف به دا دومره وګورئ چې خپله کرایټیریا دی هغه پې اپلای کړئ. مطلب کوشش کوئ چې را دا پروډکټ دی. صحیح شو. دا تاسو هلته هم وګورئ، د هغې پرایس وګورئ. صحیح ده، په بایر اکاونټ کې پرایس وګورئ او بیا د دې ځای نه مطلب دغه وکړئ. د دې ځای نه یا مطلب داسې علي ایکسپریس نه ټیسټینګ دپاره 10-15 یونټ چې دي هغه بای کړئ، هغه پرچیز کړئ او په هغې باندې ټیسټینګ وکړئ. چې کله ستاسو ټیسټینګ فیز هغه کامیاب شي بیا تاسو بلکې پرچیز وکړئ. مثال هسې دا پروډکټ دی که نه، ګوره سیم دا موږ په علي بابا کې ګورو ښه چې د دې به سورسینګ پرایس علي بابا ګوره دا پروډکټ دی، دې ته وګوره په څو باندې ملاویږي. په علي بابا کې په 86 سنټ باندې ملاویږي، ټول په 86 سنټ دی. خو د دوی MOQ لږه زیاته وي. چې کله تاسو په یو پروډکټ باندې مطمئن شئ، دلته تاسو وګورئ په ښه پرایس باندې ملاویږي. دې باندې تاسو چې شیپینګ هم ور واچوئ پر یونټ، مطلب داسې $1.5 شیپینګ په دې باندې ور واچوئ او دې کې تاسو ته خو ایزیلی چې دی $1-2 تاسو ته په دې کې پاتې کېږي. ښه زبردست پروډکټ دی. او دلته خو د دې پرایس دا دی، مطلب 7.99 دی. تاسو په دغه کې وګورئ په ټیک ټاک شاپ کې مې بیا هلته د دې پرایس هاي وي، زیات. ټیک شو. ښه د دې نه بعد چې موږ سره کوم بل میتھډ دی هغه به موږ څه کوو، هغه به موږ د سیلر سینډر په تھرو باندې ویننګ پروډکټ فایند آوټ کوو، او دا زما د ټول نه د خوښې میتھډ دی. صحیح شو. دا داسې میتھډ دی چې په دې کې ټیک ټاک تاسو ته پخپله وایي چې یاره تاسو راشئ دغه پروډکټ چې دی دا تاسو لیست کړئ او تاسو به لازما سیل جنریټ کوئ او زبردست سیل به جنریټ کوئ. ستاسو پروډکټ چې دی هغه به لازما چې دی هغه به په هغې باندې به سیل راځي. دا داسې میتھډ دی، زبردست میتھډ دی. دا به موږ څنګه کوو؟ ګوره موږ به داسې کوو که نه چې سیلر سینټر به موږ اوپن کړو.
تاسو دا کتلی شئ دا ډیشبورډ دی ټیک ټاک د ټیک ټاک دا موږ سره د ټیک ټاک شاپ سیلر سنټر چې کله تاسو دا ډیشبورډ اوپن کړئ نو دلته به راشئ پروډکټ ته پروډکټ باندې به کلیک وکړئ پروډکټ کې دلته تاسو ته دا ښکاري پروډکټ اپرچونټیز په دې باندې به کلیک وکړئ ګوره ورته اوس ها پروډکټ اپرچونټیز دې کې وګورئ دلته موږ ته وایي که نه ټرینډینګ کیورډز دا هغه کیورډز دي د کوم کیورډز دي چې ډېر زیات سرچ شوي دي ګوره دا پروډکټ هم تاسو ته ښایي دا دی څومره سرچ شوي دي دا کیورډ 5843 او دلته چې پروډکټ وګورئ 139 پروډکټ دی ټوټل دغه پروډکټ دی کیورډ سره ریلیټډ دلته وګورئ تاسو دا څومره سرچ شوي دي 3195 او 7 پروډکټ موجود دي سټاک ته وګورئ دا چې دا څومره سرچ شوي دي 2628 پروډکټ او موجود څومره دي پروډکټ په مارکیټ کې دوه پروډکټ موجود دي ټیک ټاک تاسو ته وایي چې دا دی کیورډز والا پروډکټ چې دي که چېرته تاسو دغه دا لیست کوي نو تاسو ته به لازما سیل راځي ځکه چې مارکیټ کې د دې ډیمانډ شته او پروډکټ چې دي کم دي ګوره های پوټینشل پروډکټ دا های پوټینشل پروډکټس دي ګوره دا وګورئ تاسو ګوره دا وګورئ زبردست اپرچونټیز ډیټیل ګوره دا پروډکټ دی که نه پروډکټ اپرچونټیز کې موږ څه ته لاړو های پوټینشل پروډکټ ګوره زبردست فیچرز دي دا پروډکټ دی فار ایگزامپل دا پروډکټ مثال دا پروډکټ دی ما په دې باندې کلیک وکړو پروډکټ اپرچونټیز دا ما ته څه وایي ګوره د 30 ډیز د دې دغه وګورئ ها ریزلټ وګورئ ګوره دا څومره زبردست فیچر دی پروډکټ اپرچونټیز کې ها های پوټینشل کې دلته تاسو وګورئ که نه چې په 30 ډیز کې دې څومره جی ایم وي جنریټ کړی ده تاسو کتلی شئ د 30 ډیز ریزلټ دی 92K د څومره ډالرو ده د 92K مطلب د 92,000 چې دی سیل کړی دی دلته تاسو کتلی شئ څومره یونټې سیل شوي دي 2000 یونټې پروډکټ اویلیبل څومره پروډکټ په دې ټایم کې اویلیبل دي 10 پروډکټ چې دي هغه اویلیبل دي او سیلر په دې کې څومره دي 3 سیلر چې دي دا پروډکټ چې دا سیل کوي نو دې ته تاسو وګورئ دا څومره زبردست فیچر دی یو ټول ته هم ستاسو ضرورت نشته که چېرته تاسو په دې باندې کار وکړئ 24 اورز ریزلټ موږ درې ګورو ها وګوره په 24 اور کې دې څومره جی ایم وي جنریټ کړې ده 3000 څومره یونټې سیل شوي دي 100 او اویلیبل پروډکټ څومره دي 10 پروډکټس چې دي هغه اویلیبل دي او 3 سیلرز دي بالکل پکې کمپټیشن نشته زبردست پروډکټ دی دا ښه په دې طریقې سره تاسو بلا شي پروډکټس چې دي هغه تاسو فایند آوټ کولی شئ ګوره دلته زه به بیک لاړ شم مثال دا پروډکټ دی دلته تاسو وګورئ ها دې پروډکټ ته تاسو وګورئ څومره جی ایم وي دی جنریټ کړی دا په 30 ډیز کې 1,41,000 څومره یونټ دي 5K پروډکټ اویلیبل سل پروډکټس چې دي مطلب 100 یونټ چې دي په دې ټایم کې اویلیبل دي او دلته ټوټل سیلر وګورئ په دې کې سیلر څومره دي 145 سیلر دي په دې کې ٹھیک شو څومره زبردست فیچر دی دا تاسو ټیک ټاک شاپ په خپله ښایي چېرې دا پروډکټس دي او په دې باندې که چېرته تاسو کار وکړئ نو تاسو زبردست سیل چې دی هغه جنریټ کولی شئ
ګوره دلته تاسو فلټر هم لګولی شي ښه فلټر ولګوئ او چې کومه کیټیګري ده ستاسو ګوره دې کې مختلف کیټیګري دي هوم سپلایرز کچن او دلته تاسو کتلی شي ګوره مختلف کیټیګریز دي ها دلته تاسو مطلب یو سپیسیفیک کیټیګري کې چې دی هم هنټینګ کولی شي هغې کې چې څومره پروډکټس دي مطلب دا ګوره دا ټول مین کیټیګریز دي بیا د هر یو کیټیګري کې سب کیټیګریز دي ټیک شو لکه مطلب دا کیچن کیټیګري ده دې کې تاسو کتلی شي دا د سب کیټیګري دننه چې ورکې نورې کیټیګریز دي تاسو یو یو کیټیګري چې دی هغه تاسو ون بای ون چیک کولی شي او په دې طریقې سره تاسو چې دی د ځان لپاره یو وینینګ پروډکټ چې دی هغه فایند اوټ کولی شي زبردسته طریقه ده ها بس که چېرته تاسو په دې میتھډ باندې کار کوو نو هم ستاسو دغه ته ضرورت نشته مطلب څه ټول وغیره ته ستاسو ضرورت نشته د ټول نه ښه طریقه بیسټ طریقه چې ده هغه دا ده ټیک شو ګوره دا هغه لو کمپټیشن کیټیګري هغه کیټیګریز دي nothing here at moment صحیح شو لو کمپټیشن کیټیګري مطلب هغه کیټیګریز چې په هغې کې کمپټیشن کم دی خو دا دلته نشو کېږي فی الحال صحیح ده زبردست طریقه ده بس دغه دې ته تاسو وګورئ های پوټینشیل پروډکټس چې دي زبردست پروډکټ ده دې کې تاسو وګورئ او بل ټرینډینګ کیورډز هغه کیورډز چې هغه خلک زیات سرچ کوي په دې ټایم کې ښه دا وګورئ لکه مطلب پورټیبل ریډیو پلیئر دې ته وایي کنسرټ کوالټي سپیکر او هارډ ټو ریچ سپاټ دا هغه کیورډز دي چې ټرینډینګ کیورډز دي کیورډ داسې کیورډ دي چې مطلب خلک یې زیات سرچ کوي خو د دې مطلب پروډکټ چې دي د دې کیورډ ریلیټډ پروډکټ چې دي هغه کم دي مارکیټ کې کمپټیشن پکې کم دی ٹھیک شو